د اهل تشیع د نړیوال دیني او علمي شخصیت محمد اسحاق فیاض د درناوي ستره غونډه په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د دیني علماو، فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په پراخ ګډون ترسره شوه، ویناوالو د محمد اسحاق فیاض علمي مقام او د اسلامي علومو د ترویج، د شاګردانو د روزنې، د اسلامي یووالي د ساتنې او د ټولنې د لارښوونې په برخه کې د هغه ارزښتناک خدمتونه وستایل. ایشان یک شخصیت اسلامی، دینی و علمی بین المللی است و انشاءالله که از برکات و آثار ایشان و شاگردان ایشان در کشورهای مختلف و در جاهای مختلف میتونیم استفاده کنیم و بهره‌مند شویم. شاگردان برجسته‌ای که در مکتب علمیشان پرورش یافتند سرمایه گرانسنگ بر حوزه‌های علمیت و میراث ماندگار برای جهان اسلام خواهد بود. تا آخر مستقل ماند و تحت شعاع هیچ جریان سیاسی قرار نگرفت و یکی از مهمترین برد معظم الله همین مسئله بود که ایشان در طول عمر خود همیشه به اون توانایی‌های علمی خود و به اون اخلاق معنویت خودش متکی بود تا به جریان‌های دیگر. ګډونوالو ارواښاد محمد اسحاق فیاض د اسلامي نړۍ له اغېزناکو شخصیتونو څخه وباله او ټینګار یې وکړ چې نوموړي د علماو ترمنځ ځانګړی او لوړ مقام درلود. حضرت آیت الله فیاض یکی از مراجع تقلید بود که یک بخشی از وجوهات شرعی را آمد در جهت محرومیت زدایی، در جهت مبارزه با یک سلسله متغیرهایی که آثار منفی بر جامعه دارد به مصرف رساند. مبانی و ابعاد فکری وحدت آیت الله فیاض رحمت الله علیه که او معتقد بود که تشیع و تسنن دو جنبه مکمل تمدن اسلامی هستند، نه جریان‌های رقیبی که یکدیگر را حذف کنند. آن مرجع تقلید همواره بر اصول مشترک اسلامی مانند توحید، نبوت، قرآن و نماز تاکید داشتند و از هر گونه تعصب قومی و مذهبی پرهیز می‌کردند. عالم وقتی از بین ما می‌رود درگذشت نیست، وفات نیست، ارتحال نیست، بلکه فقدان است. ما چیزی رو از دست دادیم که هیچ کس و هیچ وقت جایی رو کسی پر نمی‌تواند. د غونډې جوړونکو وویل د دې پروګرام موخه د اسلامي نړۍ د دغه ستر علمي شخصیت د علمي، دیني او ټولنیزو خدمتونو درناوی او همدارنګه ځوان نسل ته د هغه د شخصیت، افکارو او علمي اثارو ورپېژندل دي. ویل کېږي چې دغه غونډې د ارواښاد محمد اسحاق فیاض د علمي او فکري میراث د بیا راژوندي کولو او په اسلامي ټولنه کې د دیني عالمانو د رول د ارزښت د څرګندولو لپاره مناسب فرصت برابر کړی دی.